ويو سړی ولو هغه صرف یو واره دا وویلې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صرف یو واره دا وویل یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یعنی معنا دا ده چې الله زستا دومره تعریفونه کوم چې څومره ته لوی سلطنت بادشاہي لري او څومره ستا حق دی دا پښتو ټول ما درته ویلې زستا دومره تعریفونه کوم پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې کله دې سړی دا ذکر وکړي د الله لوی بیان کړل نو ملائکه غبراو چې د دې مرچي ثوابونه ولیکو دا خو تر وسه ته د دې مر ثوابونه څنګه ولیکو نو الله رب العزت په دربار کې پیش شو چې الله لانی سړي خدای ذکر وای چې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یوار وای مرڅوکو الله پښتنه جنوب چې وای ملائکه دا ذکر وشي الله تعالی فرمایي تاسو پرېږ دي خالی ولکې یا چې کله د ما سره ملاقات کوي دا ثوابونه زغفل او بغیر د حساب دا واحد ذکر دی عزیزانو چې د دې نیکي د دې ثوابونه الله پټ کړی دي چې دا څو دي ملائکه په خپل نه دي په خبري ملائکه غبراو شولې ملائکه پریشان شولې چې الله دا څونه ذکر وکړي زما پر وسوته نه چې زه ولیکما نو لهذا دا ذکر به ذکوي یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك دا ذکر زکای چې زده کوي یا موبایل په خامخا راسي دا څه به زده کوي چې زده کوي دا سحر او ماښام وایست د الله رسول فرمایي فرشتي تر وسوته لري چې دا ستا ثوابونه ولیکي الله فرمایي زما ستا سره وعده ده چې کله لما سره ملاو شولې بیا به زه وتا ته پر دې باندې خپل اجرونه ثوابونه درکوم څومره چې د الله رب العزت په قدرت کې دي